الله الرحمن الرحیم. نوم یې اشرف بهیر ده، د خوست ولایت د کرونا پنځه روغتون څخه طبیب. خوښه او خوشحاله یم چې د خپل طبي کاري سټاف یا ټیم څخه یوځای د خوست ولایت د کرونا پنځه روغتون کې خدمات ترسره کوو. شکر الحمدلله موږ زیاتره وسایل پرې نشته، کم امکانات سره چې موږ کوم خدمات ناروغانو ته وړاندې کوو. د افغانستان په کچه په ډېرو کمو ولایتونو کې ترسره کېږي. د افتخار دی په دې ده چې داسې ناروغان موږ هم اوس بستر لرو چې په کوبل کې افغان جاپان افغان جنا ته ویې راغلي دي، د هغې امکانات یې کتلي دي، ویلې بیا هم د هغې د تداوۍ نه یا د هغې د موادو د کمښت ناروغانې دي. د موږ خوست شفاخانې ته الحمدلله 5 ورځې کېږي موږ سره داسې ناروغان بستر دي. شکر الحمدلله د هغې روغتیایي وضعیت چې دا اوس بیخي د ډاډ وړ ده. د اکسیجن په برخه کې هم موږ هېڅ ستونزه نه لرو. انشاءالله چې څومره مریضان موږ ته راشي موږ به ته اکسیجن سپلای وکړو، اکسیجن به ته پکې ورورسوو. نوره کوم خدمات چې دي په هغې کې هم ستونزه نشته. زیاتره ستونزې چې مخکې پورې شفاخانه کې موجودې وي هغه ټولې اوس حل شوي دي. د ناروغانو ښه پالنه کېږي. طبي سټاف مو انشاءالله ښه تکړه کاري سټاف ده. ټولو ناروغانو ته په ټیم په شپه ورځ خدمات ترسره کوي. د تقسیم اوقات یا د سکیجول مطابق کې موږ کاریوان سټاف هم د ورځې موجود وي او هم د شپې موجود وي. کومې داسې خاصې نیمګړتیاوې موږ نه لرو چې موږ یادونه وکړو چې د مرکزي دولت نه د هغې غوښتنه وکړو. ویلې یوه غوښتنه کوي غوښتنه هغه موږ د دولتي برق امکاناتو چې دولتي برق موږ نه لرلو د جنریټرونو نه مو استفاده کوله. خو شکر الحمدلله اوس هغه د دولتي برق یا د وارداتي برېښنا به هم څو ورځو کې د خوست د کرونا پنځه روغتون سره وصل شي او د دې ستونزه به هم حل. ډاکټر اسمت الله څپان یم، د خوست د کرونا روغتون د داخله متخصص ډاکټر. موږ اوس موږ فعال طبي ټیم شپه ورځ د خپلو ناروغانو صادقانه خدمت کوو او د دې خدمت په پایله کې دا ده چې زموږ ټول ناروغان د الله جل جلاله په فضل او لطف سره د روغتیا احساس کوي او زموږ د ټول طبي پرسونل څخه ټول ناروغان د خوښۍ اظهار کوي او ورڅخه راضي وي. زه خپله د 15 ورځې مخکې تکلیف ورته پیدا شوی و، وجود مې ټول درد کړ او سینه مې بند وه، تبه ډېره سخته تبه وه، مرۍ ما لږ لږ خوږېدی، خو زړه مې ډېر خفه کوي. هغې نه بعد زه راغلم شفاخانې ته. نن مې تقریبا 15مه ورځ ده. اوس مې دردونه تکلیفونه انشاءالله هر شی کرور شوي دي. سینه مخلوطه شوي ده، سر درد، املې درد ټول انشاءالله جوړو تیاري دي. هېڅ څه مشکل نه لرم. ټیخلي میخلي یا نه لرم، ټیخېږم څه نه. نوم مې مریم ده، د کرونا پنځه روغتون کې د نرسنګ په برخه کې کار کوم. چې هر کوم دی چې د نارینه سټاف تر څنګ مو ښځینه د ښځو مریضانو